کرزي دا ځل ډېرې ښې خبرې کړې دي او له طالبانو یې څه غوښتي معلومات په پامیر پلس چینل کې راسره وګورئ. کرزي داخلي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره د لویه جرګه راوغوښتل شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د بي بي سي سره په یوه مرکه کې ویلي دي چې امریکا باید له طالبانو سره کار وکړي او نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي څو افغانان خپل هیواد جوړ کړي. کرزي په دغه مرکه کې د نجونو د زده کړو د سرپرست افغان حکومت په رسمیت پیژندنې په افغانستان کې د امریکا ممکنه آینده بریدونه لویې جرګې داخلي او بهرني مشروعیت او نور موضوعات خبرې کړي دي. پخوانی ولسمشر په دغه مرکه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې سرپرست افغان حکومت دې په رسمیت پیژندل شي خو د هیواد دننه دې هم افغانان داسې ډاډ ورکړي چې دغه حکومت د ټولو افغانانو استازیتوب کوي او قانوني مشروعیت لري. د کرزي په باور اوس مهال تر ټولو ښه لاره د لویې جرګې رابلل دي او دغه لاره حکومت ته مشروعیت ورکولی شي. پخوانی ولسمشر د دغې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د آینده هوایي بریدونو په تړاو څه نظر لري وویل چې دا یې په کلکه مخالف دی او امریکا که د افغانستان خاورې ته خپلې الوتکې بیا راولي نو اشتباه کوي. کرزي په وینا دوی غواړي چې له امریکا سره دوست وي، متحد وي، خو دوستي او د په افغانستان کې د هوایي جنگي الوتکو پروازونو ترمنځ تفاوت وجود لري. کرزي پر هغه افغانانو چې له افغانستان څخه وځي غږ وکړ چې افغانستان باید پرې نږدي بلکې همدلته باید پاتې شي او جوړ کړي. هغه همداراز ویل چې له سرپرست افغان حکومت سره د روانو مسایلو په اړه ښه نظریات تبادله کړي دي. له دوی طالبانو سره مو کتلي دي، ښه نظرونه مو ورسره تبادله کړي دي او په ډیرو مسایلو لکه کار ته د ښځو راستنېدل، مکتبونو او ملي بیرغ، د سیاسي بهیر او داسې حکومت چې ټول افغانانو پکې وي او ټول پکې خپل ځانونه وویني. کرزي په سیاست او اقتصاد کې د ښځو ونډه هم اړینه بللې او په وینا یې که ښځې په سیاست او اقتصادي چارو کې ونډه ونه لري نو زموږ ټولنه به کله هم رښتینې وده او پرمختګ ونه کړي. د نجونو د تعلیم په اړه کرزي وویل چې دوی غواړي چې نجونې نه یوازې دا چې مکتبونو ته ولاړې شي بلکې پوهنتونونو ته ولاړې شي، کار وکړي او دوی له طالبانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او هغه هم موافق دي او دا مسایل درک کوي او د کار کېدونکي دي.